بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. رواه الترمذي. قدرمنو عزتمنو، یو انسان ته چې مصیبت ورسیږي، کور کې څوک وفات شي په حق ورسیږي، او یا داغه په کور کې چاته یو ډېر سخت مرض لګېدلی، سخت مرض ورته لګېدلی، او یا بل څه سخت مشکل ورته پیښ شوی، او ته ورځې هغه ته د تسلی دپاره، نو د دې اول شرط دا دی چې ستا به مقصد صرف د الله رضا وي. په دې خاطر به نه ورځې چې بیا به نه خفه شي که ور نه شم، په دې خاطر به نه ورځي چې د رواج پیسه. دویم طریقه دا ده بیا د دغې تسلی چې هغه به تسلي ورکړي چې دغه مصیبت چې تا ته رسېدلی دا د الله تعالی لیکلي دي، د الله تعالی په لیکلو باندې د الله تعالی لیکلي دي، هغه انسان ته خامخا رسېږي، نو باید موږ او تاسو پرې رضا شو. دا یوه. دویم دا دی چې ده ته وویلی شي چې په مصیبت کې چې یو انسان پې صبر وکړي، هغه کې ډېر لوی اجر وي. دریم دا دی چې بیا دعا وکړي، د دغې که وفات شوی انسان دغه په باره کې دعا وکړي، د الله تعالی نه ورته مغفرت وغواړي، او د الله تعالی نه ورته وغواړي چې د قبر د نور نه ډک او قبر ورته پراخه کړي. او خو دې کې بیا آداب او طریقه بیا دا ده چې دغه وخت کې چې ته تسلی د یو مسلمان دپاره ځې، نو هغه به نه کوي، هلته به چای ډوډۍ او د کور والا وقت ضایع کول دا به نه کوي، ځکه چې بیا په دغې ستا په دغې تللو کې اجر نه وي. دارنګې د اجر په ځای بلا هغه درته ورسي ګناه چې هغه دې تکلیف کوي. نو اوس د دغې په باره کې نبي علیه السلام فرمایلي چې من عزا مصابا، څوک چې تسلي ورکړي هغه مصیبت والا انسان ته، فله شته د دغې تسلي ورکوونکي لره مثل اجره، په شانته د اجر د هغه چې څومره د هغه اجر دی، د مصیبت والا چې څومره اجر و ثواب دی چې صبر یې پې کړی، نو همغومره اندازه ثواب الله تعالی دغې تسلي ورکوونکي ته ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.